الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه يا معشر الجن والانس دغه او بس خیر جواب دغه نه بیوالو یا معاشر الجن او ډلې د جناتو والانس د انسانانو الم یاتکم رسل منکم آیا نور اغلی تاسو رسولان تاسو نه یقصون علیکم آیات چې بیان ولې تاسو باندې آیاتونه زما وینذرونکم لقاء یومکم هذا ایر ولې تاسو د ملاقات درځ تاسو نه چې دا ورستا قالو دوی وی شهدنا علی انفسنا مونږه اقرار کړي په ځانونو خپلو وغرتهم الحیات الدنیا ادوکه کې چولیو دوی له ژوند دنیا وشهدوا علی انفسهم انهم كانوا کافرین دوی بګوایو کې ځانونو خپلو باندې چې دوی یقینا کفر کوونکي ذالک دار دی وجه علم یکر ربک چې نه درپسدا مهلک القرى هلاکونکي د کلو بظلم بلا وجہ بظلم بلا وجہ وآلها غافلون چې اهل داغه بے خبر معنا چې الله تعالی لومبنه خلقو ته پوره تعلیم ورکی چې هغه زديان او عنادیان شنو الله تعالی الله هلاکي لومبه ولا پوهه ورکی نو چې هغه پوهه ناخلی او په ضد راشي نو به الله تعالی هلاکي تایید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه چاچ ہدایت واغستانو خبر دادا چی ہدایت اغستر رضان قل پارا ومن ظلا اسوچ گمراش فإنما خبر دادا یذل غلیا چک و بارد گمراہی پریوز پدی نفس بانلے ولا تذرو وازرتو وزر اخرى انشی بارولی اس باروان کے بارد یو بل نفس وما کننا مغذبین انیو منگا عذاب ورکون کے یو قوم لحتا نبغس رسولا مگر بعد دې چې اولی ګور ته پیغمبر نو پیغمبر سره پر راځي چې ایله پوهه ورکی پیغمبر سره پر راځي چې ایله پوهه ورکی نو پیغمبر کامل کوشش وکړي د مکمل پوهه ورکولو خو چې هغه بالکل په عناد راشي نو الله تعالی بیا عذاب ورکوم دې ته وایي اتمام حجت سوې ورته اتمام حجت الله تعالی وایي چې اتمام حجت کوم نمو یې پوهه کړي پوهه کړي چې پوهه کړي نو سیاست چې د کوالټي میټریال سره خپل اعمالو دا کانسیکوینسز دي ستاسو خپل اعمالو شیخ مرحوم فرمایله د دې مثال داسې دی لکه یو سړی په یو شاخ ناشته او هغه شاخ کټ کوي په یو شاخ ناشته به وقوف دی او هغه شاخ کټ کوي اوس الټیمیټ ریزلټ پیسې چې دا برالېږي بیا به سر لګي مړیږي با یا به ماتيږي یا به ګډيږي یا به یا سچل ور سره کیږي اوس یو په سړی لکه فرید خان هغه راته هغه سړی ته وې چې کاکا لږ سات بعد برا پریوزه په دازمکا یا به سر لګي یا به خپماته شي یا به پښتنه مات شي صحیح هغه وکه نه خدا زدا خپل لار نسا mind your own business زدا خپل لار نسا mind your own business after a 5 minutes it happened to the guy 15 منټه پس وما غچلو شو را پښتنه مات شي پښتنه اوس کده راغه فرید خان په تاسو کوم دا تا ماته ویل چې را ورځي باو پښتنه باندې ماتي صحیح نو خلک وسوي دا روغ ده کلی ونه دي چې دا خالص به وقوف سره دی الکه دا پخته د لدن دی ماته کړي دا تا ځان له خپل ماته کړي ځکه چې د خبره ته وګ کې نه خو دا نو دې مثال دا چې پیغمبر خبره ته وګ نه کې خو دا اور تا ځان له خپل خوښ کړي دی دا عذاب تا ځان له خپل خوښ کړي دی واپس خپل سبق وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ادهر یو کس د پارا درجات درجی دی مما عملوا دا شی چې دا عمل کړي دي هغه شی چې دا عمل کړي دي نو دې آیت دوه اپلیکیشنز دي یو اپلیکیشن د دینی یو اپلیکیشن د دنیوي یو تطبیق د دینی او بل تطبیق
دنیوي دینی تطبیق دا دی چې په جنت کې هم د خلقو د اعمالو په اساس دای بزان له درجات وي. صحیح. یو سړی په ډبل سټوري بلډینګ کې اوسېږي، د بل بلډینګ په 10 سټوري وي. صحیح شو. بل په 20 ټاورز کې. صحیح شو. محفوظ 10 ټاورز کې، محفوظ 20 ټاورز کې اوسېږي. صحیح. نو دا به درجات د سبب بنیاد د کردار او د عمل په اساس باندې. لکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خدای با عامل د قران ته وایي، عمل کون کې د قران ته چې اقرا ورتل کما كنت ترتل فی الدنيا، قل ولا تلاوت کوا لکه څنګه چې بلې دنیا کې کو عمل بلې پکو. صرف تلاوت هم مقصد نه دی چې څه بلې کول، عمل بلې پکو. نو چې څومره آیتونه د اولستل، هر آیت باندې به یو منزل برځي، هر آیت باندې به یو منزل برځي. فإن منزلك عند آخر آیت قرأتها، ستا فائنل سٹاپ به هغه ځای چې اخري آیت ته کوم ځای ولسته. نو شیخ مرحوم فرمایل چې دا د حافظ خبره نه ده، دا د عامل خبره ده. چا خبره ده؟ د عمل کوونکی خبره ده چې الله تعالی به د دې ته سیډي باندې ورخیږي جمله هغه آیتونه چې کوم آیتونه باندې د دنیا کې عمل کړل دي، جمله هغه آیتونه چې په کوم آیتونه دنیا کې عمل کړي. خدای به توفیق ورکړي باغ تلاوت کوي او هر یو آیت سره به یو سټپ برځي. یو سټپ معنا یو سټوري، یو سټپ معنا یو منزل. نو دا کوئی دینی اپلیکیشن، دنیاوی اپلیکیشن ادا ده. ولکل درجات مما عملوا، دار یو کس د پارا درجات دے مما عملوا، دا عمل چې د کړی دي. نو دنیاوی اپلیکیشن ادا ده چې دنیا کې هم چا سره لګي پیسې دي، چا سره ډېری، ځکه پستړی موقوف ده. پس موقوف ده، پستړی موقوف ده چې یو سړی صورت ته ګداو کوي او دا ته ګداوي څومره مناسب دی د ماحول سره. صرف ته ګداوم نه، صرف ته ګدا. دلته دا برټش وای فارچون څه ته وای؟ وای فارچون څه قسمت چې ورته مونږ وایو لک یا فارچون، دا وای څه ته وای؟ ناغه وای پریپریشن او پلس اپورتونټی. پریپریشن پلس اپورتونټی چې ځان تیار ساته، چې موقع راشي هغه موقع استعمال کړه. نو څه به جوړ شي؟ څه به جوړ شي؟ دا د اسباب دنیا کې لک به جوړ شي، څه به جوړ شي. او دا توفیق الله تعالی ورکړي چې د پریپریشن مو کی، او الله تعالی ورته هدایت کوي چې دغه اپورتونټی هغه اویل شي. خبره ده کې رااله یو کافر یو شفاعت کې سمه دغه مفضل کړه یو مسلمان نه لري او ما یو څه کارو کوي مسلمان ته بلاس باندې سکه بلاس ما وایدا ما مې غوښتنه وکړه. دا د غوښتنې خبره نه ده، دا د خدای فیصله خبره ده. حدیث مال یو لږ ځله به کم از کم تاسو درس کې تلاوت کړئ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ان الله يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه. خدای دنیا ورکوي هغه چاته هم چې دوست دی، هغه چاته هم چې دشمن دی. صحیح. او په دغه انداز بلا ډېر هغه چې دشمنان دي هغه هم نه ورکوي، بلا ډېر هغه چې دوستان دي هغه هم نه ورکوي. بلا ډېر مسلمانان بے کور دي او بلا ډېر کافران ته چوکونه ولاړ کړي ولاړ سی لیکلي هوملیس. صحیح. یا فار فوډ. صحیح. نو هغه مسلمان نه دي، حالانکه هغه لوګي حالکیږي. او بلا ډېر به ته مسلمانانو ګوري چې به جابلیس وي او هوملیس وي، فوډ بور سره نه، کور بور سره نه. صحیح. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې الله تعالی ورکوي دین دنیا هغه چاته چې خوشي او هغه چاته هم چې نه خوش. وان الله يعطي الدين لمن يحبه، خود دین الله تعالی هغه چاته ورکوي چې خوشي. فمن اعطي الدين فقد اوتي الخير كله او فقد احبه. چاته چې خدای دین ورکو دې ته خدای محبوب دی، چاته چې دنیا ورکړي دا د محبوبیت دلیل نه دی. چاته چې دنیا ورکړي ها دا د محبوبیت دلیل نه. بابا عبدالرحمن وی چې آدمیت سے په دولت نه دی رحمانه، بت کو جوړ شي د سر زر انسان نه دی. خبر ده کړه. ولکل درجات مما عملوا، دار یو کس د پارا درجات دا شی چې دوی عمل کړی دی. تایید سورہ زخرف آیت نمبر 1 2 او 3. وقالوا لولا نزل هذا القرآن، دا کافران وی ولنه نازل شوی دا قرآن غلا رجل من القريتين عظیم په یو لوی سړی د دو شارونو د مکې لوی سړی ابو جهل دی.
د طائف لوی سړی نعیم ابن مسعود دی. نو الله تعالی جواب ورکړي چې نبوت رحمت دی، ما د رحمت د تقسیم اختیار اچته نه ورکړل، په خپل خو ورکو تاسو ورکو په خپل خو، بلکې ورپسې الله تعالی د دین مزید ترقی کوي چې د نبوت رحمت خو پرې ده، د دنیا د تقسیم اختیار مې انسانان له ورکړي، هغه هم په خپل اختیار تقسیموم. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا دوی به تقسیمي رحمت در ربستا؟ نه، الله تعالی وایي زه خپل رحمت په خپل تقسیموم. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا دوی به تقسیمي رحمت در ربستا؟ نه، نحنو قسمنا بینهم، موږ تقسیم کړی د دوی میس کې معیشتهم، معیشت د دوی. اوس معیشت د دې معنا ده وسایل معیشت. څه وسایل ما او وسایل معیشت هغه ته وایي چې د هغې په اساس سړی خپل لولی هوډ ګټي، چې خپل لولی هوډ څوک په کومه طریقه باندې ګټي، نو هغې ته وایي وسایل معیشت. او دا درې دي. سیف الله خان تا او نثار احمد ولیکي دا درې دي. یو نه کاغذ ته باندې ځکه چې لیکلی بیا یاد پکار دی، صلاحیت دماغي په دې باندې سړی ډوډۍ ګټي. دویم داسې به نه وایي که نه 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 ګور الفاظ به د خپل استاد یاد ساتي. صلاحیت دماغي نمبر 1 منټل کیپیبلټي یا منټل ایبیلیټي یا انټلیکچوال اپروچ، بلا ډېر خلک پیسې پسې ګټي په مغز. او دویم القوا البدني، بدني قوتونه، مکسیکان پیسې پسې ګټي، پسې ګټي په بدني قوتونو. او دریم انویسټمنټ، دریم وسایل مادي، دریم स्टॉक की पैसे चाहिए, स्टॉक क्या चाहिए या बिजनेस क्या चाहिए, बिजनेस की बात चाहिए. सब हया तो मात्र यो $500 दी $10 को नतबे वाला बिजनेस के दाम रवा चाहिए ना वक्त यार वापस होना गुड. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، مونږه تقسیم کړی د دوی میس کې وسایل معیشت په ژوند له دنیا کې. اوس الله تعالی چې چاله صلاحیت دماغي ورکړی دی څوک پسې اعتراض کولی شي؟ چې چاله بدني قوت ورکړی دی څوک په الله تعالی وایي دا تقسیمونه زه په خپله کوم، د دنیا نظام داسې چلو. لیتخذ بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، او ما دویلا درجات پورته کړې په یو بل باندې. نو ما تاسو ته ویلو چې دې خو ګور ان فار ایگزامپل لیټس ګیو دس ایگزامپل چې شیرشاه الله تعالی یعنی دا صلاحیت ورکړی دی چې دې ګاډي رانیول شي پاکشن کې، دا صلاحیت ورکړی چې دې ګاډي رانیول شي پاکشن کې. خو دې بیا محتاج کړی دی میکینیک ته چې دا ګاډي کې لږ ډیفیکټ دی، دا ګاډي کې دا ډیفیکټ په خپل نشي استه سبا کې. اوس بځه میکانیک ته کورین دی کار سره چیپو دی که ایرانی دی او که ارمینین دی ارڅ چې دی تو هغه ته محتاج دی. صحیح، اوس هغه ته محتاج کړي د پیسو لپاره چې زه بس دا جاب وکم ته بس راکې دا پیسې خو دې هغه ته محتاج کړي د ایجاد لپاره. صحیح، نو الله تعالی فرمایي داسې یو بل په دوی درجه ور د دې سره دنیا چلو. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، دا دې دپاره چې دوی اونیسي یو بل تابع. ورحمت ربک، رحمت د پروردګار ستا خیر مما یجمعون، بهتر دی د هغه شی نه چې دا خلک جمع کوي، یعنی د دنیا نه د خدای رحمت دا ډېر بهتر دی. اوس الله تعالی فرمایي چې سیف الله خان به دغه اعتراض دي، سیف الله خان نه یعنی سیف الله خان باندې بچا دا اعتراض کړي چې کافر دی خو کې 1.5 لاکھ ورکړ او مالک. الله تعالی وای که دغه مسله وي د ټولو کافران لمه بنگلې د سرو ورکولې، خدا یاره دراسره چې مسلمانان کافر نشي دي لپاره چې ګوره ټولو کافران سره خو سرو بنگلې دي، امون خو خدای په قار اخته یو هغه چې کفر شروع وکړو. ولولا ان يكون الناس امه واحده، اکچری نوې دایره چې شی بدا ټول انسانان یو ډله کافران، ټول به کافران شي کدا یاره نه وي. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، نو مونږ به ورکړو هغه چاته چې انکار کوي د رحمان نه، سم مو ورکړو. لبیوتهم، کورونو د دوی ته سقفا من فضة، چتونه د سپینو زرو، ومعارجا الفتونه الیویټرز، الیویٹر د سرو زرو، علیها یظهرون چې پاغې باندې بدای خطر کول. ولبیوتهم، او ورکړو به مونږه کورونو د دوی ته ابوابا دروازې، وسرورا اکټونه د سرو زرو، علیها یتکئون چې پاغې به تکیاګانې لګولې، وزخرفا، انور به مې ډېر ګولډ ورکړو، نورو مې ډېر
الله تعالی وایي کدا یې رنوي چې خلک بټول دي د پاره کافر شین دي کافرانو له ما دا ټول ارث ور کړی ځکه چې دا غیم دغه دنیا ده آخرت سره تعلق څه آخرت سره تعلق شته نشته خو الله تعالی فرمایي چې دا ټول کوم یو کس لورم کړ ان کل ذالک ان دا ټول لما متاع الحیات الدنیا بلکې دا انټرټینمنٹ دی ټایملی یا فار ټایم بینگ انجوایمنٹ دی متاع معنا فار ټایم بینگ انجوایمنٹ د یو مختصر وخت لپاره انټرټینمنټ د دې ژوند د دنیا والآخرت آخرت عند ربک فنذ ربستان المتقین دا متقیانو لپاره دی سیف الله خان ستاره اعتراض جواب خدای خړ ډیټیل سره ورکړي صحیح شه ذکر دې وجه تاسو ته چې دا قرآن په یو ځل په دوه ځل په درې ځل نزل کی بس دا یو کنټینیوس عمل دی دا څه دی یو کنټینیوس عمل دی وعبد ربک حتی یاتیک الیقین پیغمبر ته الله تعالی وی دین بکې تر دې چې مرګ در راشي دین به تر کې یعنی سبق خو باید تر دې پورې چې ماستر وکړي یا سبق باید تر دې پورې چې پی ایچ ډی وکړي نو بس صاحب ته بیا نور کار شروع وکړي صحیح اخو دنیا به ګټي تر کې پورې تر مرګ پورې خلک ګټي خدای وی دین بکې تر مرګ پورې نه سبق د څه فلخانه تر کې پورې ځکه دا سبق دین دی واپس ولکل الدرجات واپس پر سبق ولکل الدرجات مما عملوا دار یو کس د پاره درجات دی مما د آغا عملو چې دوی عمل کړی دی نو ما یو دینی اپلیکیشن دی چې جنت کې به درجات د جنتیانو مختلف دي څوک به په ډبل سټوري منزل کې څوک به ټریپل سټوري کې څوک به ټوین ټاور په شان یا آل ته په شیکاګو کې یو بل ډېر دن سوی ورته سیرس بلډینګ یس سیرس ټاور صحیح نو دا درجات دي د عمل په اساس او دنیوي اپلیکیشن دی دنیاوی نو دغه تولیکا چې د اقتصاد یا د معیشت تعریف په اسلام کې هم اکنامکس موجوده دنیا ټول روانه پسره اکنامکس اکانومی باندې هر بل څه خبره نشته اکانومی ده څه شي فرست پرایورټی څنګه د دنیا کې اکانومی شریعت اسلامی کې د اکانومی تعریف سره یا د علم الاقتصاد څه وته علم الاقتصاد د دې تعریف سره دا هغه علم دی چې په دې کې زده کړه کیږي د وسایلو د معیشت د استعمال وسایل د معیشت او وسایل د معیشت ما تاسو ته وسولي درې دي د وسایلو د معیشت د استعمال چې انسان په دې کې د خدای نماینده دی په دې وسایلو کې د انسان سره د خدای نائب دی مالک نه دی څه شي دی د خدای نائب دی نماینده دی چې نماینده ورته وي نو دا رول سبګوري چې دا وسایل خو به ایکسپلایټ کوم خو تر کومه حد د دې لیجیټمیسي یا دا تر کومه حد پورې لیګل دي چې دې پکې د خدای نماینده دی او د سره لپاره چې د فرد حاجتونه پوره شي او د مجتمع حاجتونه پوره شي د فرد مجتمع معنا سوسایټي نو پته ولګل چې هر یو انسان د خپل ګټې صحیح سا ان ون وے اور دی ادر دا به سوسایټي له ورته چاله ورته ځکه د سوسایټي نه ځان ډیسکنیکټ کول نشي ورکه مو خلکو سوسایټي نه ځان ډیسکنیکټ شي او صرف ځان د لپاره مال جمع کوي نو انجام کار شي چای زوی تختولې وی راولې غلط نه کنه لره کیدا څنګه نه چاته نه موټر تختولې کله تختې وجه ځکه چې دا خلک سوچ نه کوي د سوسایټي لپاره اسلامي ریاست کې سوچ کیږي سوسایټي لپاره چې څوک دې حد ته مرسوه یا د موټر تختې یا در کر راځي فلاش کوپ سره تیرو باسه کړي مړکو دي صحیح یا زنانه د وګونه والے وبس نه بیا رستو یو سړی چې اډکشي بیا به د جبر خبره نه بیا خو سړی اډکشي دا چرچان پیژنې تاسو چرچ وای زمون په وطن کې ضرب المثل له وای دا چرچان هغه خپل ځای ته یو نوې سړی راول نو د سلور نو په خوا به سلور نو باندې یو چټه کېده تر اوس کو ګرانه د خپل درې سلور روپۍ کې په 5 روپۍ باندې په سلور به د سلور نو یو چټه ولا واخلي نو ور باندې اوس کوي بل د بیا راولي نو بیا ولې په خپل سروین باندې واخلي صحیح نو ور باندې اوس کوي نو بس هغه ډکشي نو چې ډکشي دی ورته یو کوژدن در مونږ وکړه واده به ځان له خبره کې صحیح دا د سړی ډکشي دی هغه پیسې جوړ شي
او دا دغه پېښوم په هغه ځای کې جوړی کوم چې طبقاتي امتیاز انتها ته رسیدلی. طبقاتي امتیاز دا بیا ځان سره ولیکه چې کوم ځای طبقاتي امتیاز صحابه په دور کې دا شی نو ځکه طبقاتي امتیاز نو. طبقاتي امتیاز دي ته وایي چې یو سړی هغه تناستی هغه د نور ته انسان ځامن نه وایي. دا نور ته خنو مونږ ته خو د انسان ځوی نه وي. ټیک ده زموږ خوراک هم پوره دی، کور را سره مشته، خو ته مونږ ته انسان نه وای. مونږ ګورو تا سره څه عمل وکړو. مالدار خلک پکې و، د هغوی مال ټول سوسایټۍ لپاره و. نه نه وافره یې سړی د مال سوسایټۍ لپاره و چې څوک به ضرورت پېښ شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به یې راوړی. لکه حضرت عثمان عبدالرحمن بن عوف بلا ډېر، لکه حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما، حتی چې خپل مال ټول راوړی پیغمبر ته کېښودو چې دې وخت کې د سوسایټۍ ضرورت دی زما د ټول مال، نو ځان ته کور کې هېڅ شی پرې نه ښوده. حضرت عمر راوړه 50% چې دا ضرورت دی. صحیح. حضرت عثمان رضی الله تعالی ته پیغمبر علیه السلام 30,000 لشکر دی. سوره دی 30,000 لشکر دی. ته سرچ او ریسرچ وکړه د دې سوره ضرورتونه یې پوره کړه. کرایس پکار دي، که ویپنری پکار ده، که خوراک پکار دی، څه شی چې پکار دی برابر یې. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې من جهد جيش العسرة وجبت له الجنه. چا چې د دې لشکر تقاضې پوره کړې دی به نیغ دی جنت ته. صحیح. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې د جيش العسرة دې ته جيش العسرة وایي د تنګۍ د زمانه عسكر. کومه زمانه؟ د تنګۍ د تکلیف د زمانه عسكر. غزوه تبوک ویل جيش العسرة چې چا تیاری وکړو در پر جنت واجب شو. پیغمبر علیه السلام فرمایل عثمان د خدای نه د خدای جنت سوزله په قیمت واغسته. سواری په قیمت واغسته. چپړه خانه داخله پکې او پلاټ څنګه اراده رضی الله تعالی عنہ. ځان د عثمان غنی په ځای ورته عثمان سخی ویل پکار دي. صحیح. ځکه اکثر غنی چې وي هغه جیب څه شي نه راوباسي. ولکل درجات مما عمل. نه تاسو دوړه نو تاسو دوړه خیر شیر شاه او حیات خدي. ولکل درجات مما عملوا. داریو کد پار درجات دے دا عمل چې دوی کړی دی. نو اسلامی اقتصاد تاریخ موږ څوک ها چې دا علم دی چې وسایل معیشت په کې استخدام کیږي، یوټیلایز کیږي. ځکه انسان په دې کې د خدای نماینده دی او سره پاره کیږي چې د فرض خپل حاجتونه پوره شي او سوسایټي حاجتونه هم پوره شي. دیو چې الله تعالی بل ځای فرمایي وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. سوسایټي ته ګورئ که سوسایټي ډیره په کته روانه ده نو الله تعالی مالدار ته شابه لک سپورټ ولورګه لګ هیلپ اور انجکشن څوک سوسایټي انجکټ کا که سوسایټي نه انجکټ کې ډاکی شروع کیږي. سکی دیو چې اکانومی چې نه له نه با ډیره په کته لاړه نو بیا زمون پرېجنټ سره څه انټرست هم کته. نمبر 2 لکه زمون په شان غریبانان چې ویلې چې کوم راولېګل زمون په شان غریبانان چې ویلې اډوانس کې نه تاسو دې خیرات نه خلاص شي. دا زمون د غریبانو کار دی. صحیح شو. نه ټیکس ریټرن کې 4,300 4,400 ها نه نه دلته یعنی IRS والا ما ته خبر راولېګل $300. ٹھیک شو کنه هغه فایل شو خو راویلې کې د لپاره چې کدا سوسایټي کې بالکل خلکو سره پیسې نه قطع قطار شروع کیږي. د دا یو خزه د رسیده والا پل باندې فرستار وخت دا ټول روډ بلاک یو لوی قیامت دا یو خزه د دې برنګ نظام وړاندې کړو ها وېزان ورته خودکشي کوم بلونه مې نه پوره کیږي. څه کوم بلا میں نکو رکھی او دا دیزا دنیا ہیلیکاپٹر کر دے دی ہاں لار بند ہوا دنیا ہیلیکاپٹر کر دے دی او دا پولیس والا ورتا کا فومونا راٹو دا سلولی فومونا ورتا ورواچو چکدارا جم کئی چھاو فوم کی رابطے ہو دا تا پتا نو ودا ورتا ولارو وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. دار یو کس دا ټول لپاره درجات دا چې دوی کوم عمل کړی دی. نو اقتصاد اسلامی د دې خصوصیات څه دي؟ اقتصاد اسلامی اقتصاد باندې ټول دنیا روانه خو اسلامی اقتصاد خصوصیات څه دي؟ نو 5 بنیادی خصوصیات دي. نمبر اول
په بنیادی ضرورتونو کې مساوات چې په اسلامي ریاست کې بنیادی ضرورتونه ټول ته پرووایډ کړي بنیادی ضرورتونه ټول ته پرووایډ کړي اوس دې ته ضمني ولیکئ چې بنیادی ضرورتونه دي څه نو نمبر اول خوراک کپڑا او مکان دا نمبر اول روٹی کپڑا اور مکان نمبر دویم صحت د صحت مواقع ورته فراهم کړي نمبر دریم تعلیم نمبر څلورم روزگار او که روزگار نہیں نو فائنانشل ایڈ روزگار او که روزگار نہیں نو فائنانشل ایڈ ہاں سدی او نمبر پنځم ټرانسپورټیشن چې د دې نظام دوله برابر دی حکومت څه کوي روډونه جوړوي برجونه جوړوي ټرینونه چلوي څه کوي نه یله هر حکومت لګي د خپل وسه پورې او نمبر شپږم شو نمبر شپږم واده اندما په خورونه سره کې لیکچر کو نه تاسو نن دا نمبر اول پکار دی صحیح ما ورته او اوس مې تاسو نوجوانان شادي شوه نه صحیح نو وای چې نمبر اول پکار دی ما چې کله اوکې نو بیا وای دا پکار نه دی صحیح چې دا ډراپ پکار دی صحیح ده کنه بیا وځوای او زمونږ وطن کې ضرب المثل یو سړي دوه ښځې کړي نو دواړو جنگ شو ابه شپه جنگ کو خدای خو جنگ کوي نو دواړو جنگ شو نو دله کو سوار نه یو چې لګه د جبه ډیره تیزه و نو دله خطر आवाज هغه واله نو چې والا او بهر دا هاکر نه راځم شي نه خرڅي اخلي سوق اخلي سوق خرڅي سو کوئی ها خرڅ کوي ایکس او سو کوئی پلانې شي هاکر یس نو بل دغه هاکر چرته आवाज وکړه دا کومه خبره چې دواله دا روان شو کوسي طرف ته پداو الی طرف ته پداو روان شو خاون ولا आवाज وکړه چرته ور دي وی دا سړی ناوري وی سړی څه کوي وی خځې خپل ځان په خرڅوم وی خځې خپل ځان په خرڅوم نو دې کوم غریب ختم شو وی که خنر کوي دا بل ځان سره بوسه نو دا نمبر اول شه نه پنځه ور تمام کړه دا خو نمبر اول ضمنی دي دا نمبر اول څه دي سپلیمنټری یعنی ډیټیل دی دا نمبر 2 درجات اقتصادی چې ضرورت کو وټولو ته پوره کړي خو دغه بعد اقتصادي درجات د معاشره کې ټول خلک یو شان نشي کېدي ټول خلک یو شان نشي کېدي اذروایز خو دنیا نظام بیا نه چلیږي که چلیږي دا فطرت خلاف دی ها د فطرت او سړی انجینیر کېدی شي لکه سیف الله خان پشان ها ډېر فرید خان پشان صحیح استاد کوم صلاحیت ته دغه استاد نو هغه کې خلک ته محتاج دي خو بیا بل شي هغه سره ته محتاج دي صحیح نو دې ته وایي درجات اقتصادیه استاد صلاحیت کې بزیاده پیسې ګټل شي د بلای کې بلګي کمی ګټل شي دې ته وایي څه درجات اقتصادیه نمبر 3 د دولت د جمع کولو او د نه سرکولیټ کولو د دې حرمت شریعت اسلامي د اجازه نه ورکړي چې تا دولت ګټلې بس چرته کېده نه الله تعالی وایي انویسټ کړه شریعت سوې انویسټ کړه نو یو خو بتا ته فائدہ کیږي سو په ګټه نمبر 2 ستاره دولت په اساس له څه کسان ته روزګار ملایي ستاره دولت په اساس باندې نورو کسان ته روزګار زموږ په علاقې کې د تاسو باندې اوریدل یو نواب صاحب صحیح نو ډېر لوی ځمکه یو لک ایکړ ځمکه ده ها نه مردان ولنده نو یو لک ایکړ ځمکه نه په دې کې راخسړیو هغه بعد څه بدلاس د مزدوران له کار پیدا کړل کدا چې بلډینګ به ولاړ او ان دوره پوخ نو کچا بلډینګ وو د خاور صحیح نو مزدوران به راوصل ودا وران کړ صحیح نو بس مزدوران په لګي او غریبانو څه تک پک به کول څنګه نو بارو کارو خلک به کوي نو آپ څه کوي صحیح نو بس آوے پروان کو
نو چې روان بشي او میاش په پاغه ولګیدا نو وې دې بوس داسې جوړ دې بوس نو چې به اخلاص نه بیا به یو بل ځای ته بوتل بل کړی تا پیدا کوټه روانه کوي صحیح چې اور څه تاسو سکے دا څه شی روانه بیا جوړې او څلګو نه ماډیفیکیشن وکړو کې دې خلکو روزګار پکار دی دې خلکو څه پکار دی روزګار پکار دی دا څنګه کوی زناته مرتان جلای خیرات تقسیمو ځکه د دې سره زیات دی دې عمل کول دي سری دې به عمل کول دي نه ور دې چې الله پیدا کوي چې بس ولګیای څه تک پک کوي چې شي غټای نمبر 3 تحریم الاحتکار د ضرورت د سيزونو ذخیره اندوزی باندې کې ضرورت څه نه کی دغه به چې خلک ورته محتاج دي او تا ذخیره اندوزی وکړه هولډینګ څه ورته انګلیسي کې ورته هولډینګ چې خلک د لوی امري او تا د غنمو ذخیره جوړ کړی ده احتکار او پنځم تحریم الربا بجميع انواعه سود او ربا د ټولو انواع حرمت د سود او ربا د دې حرمت ځکه په شریعت اسلامي کې کرنسی څه شي کرنسی گولڈ بھی سلور بھی یا بیلز بھی کیش دیتا کرنسی کو کرنسی دا صرف ٹولز آف ایکسچینج ہے دا سے شہر ٹولز دے ایکسچینج دا ایک سیلف پخپلا دا خرید و فروخت شے نہ دے پخپلا دا خرید و فروخت شے نہ دے یعنی دے با ٹرانسفارم کے دا بس کے ټرانسفارم کې به پس شي کې نو دا د اقتصاد اسلامي 15 خصوصیات دي د اقتصاد اسلامي 15 خصوصیات دي دا درجات اقتصادیه دا په کې 2 نمبر شي درجات اقتصادیه سفله خان دا په 2 نمبر شي 2 نمبر وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا د ټولو لپاره درجات د اقتصادي هغه چې دوی عمل کړی دی وَمَا رَبُّكَ لَدَرَبْتَ بِغَافِلٍ بِخَبَرَ عَمَّا يَعْمَلُونَ دا هغه عمل چې دوی یې کوي وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ پروردگار تا الغنی بے پرواہ بادشاہ دی الغنی بے پرواہ غنی تا غنی سے کوئی دے بے پرواہی ہو کیا والے ایسے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ د رحمت مالک دے یشاک دے غواړي یذهبکم ختم بکی تاسو ويستخلف من بعدکم او رب ولرست رستاسنا ما یشاء هغه چې دے غواړي کما انشاکم لکه څنګه چې تاسو پیدا کړې من ذریه قوم الاخرین د اولاد د قوم بلنا هم دغه مضمون نور آیتونو کې راغله ده سوره محمد د شپږشتمه پاره دویم سورت او دا اخیری آیت ده د سورت اخیری آیت ده اتدرش ها انتم خبردار تاسو هاولای دغه کسان یې تدعونا چې تاسو دعوت درکول شي لتنفقوا فی سبیل الله چې خرج کوي په لار د الله کې فمنکم بعض تاسو کې هغه دی یبخلوا چې بخل کوي ومن یبخل سوچ بخل کوي فإنما خبر دادا یبخل عن نفسه دی بخل کوي د ځان نه بخل کوي یعنی خیر منه کوي د ځان نه سوچ بخیل شه نو څوک چاہتے نقصان ځان نه خیر منک والله الغنی اللہ تعالی غنی بے پرواہ دے وان تم الفقراء تاسو محتاج دی فقیر مانا محتاج وان تتولوا کتاسو مخگر زوی د خدای دی حکم لا یستبدل قوما غیرکم بدل کی براوری اللہ تعالی یو قوم غیر تاسو نا ثم لا یکونوا امثالکم بیا بدوی نہیں پشان تاسو اللہ تعالی وای چې تاسو نه کوي دا کار زبردل قوم راواله ځکه د خدای دین په چا موقوف نه دی د خدای دین په چا موقوف نه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاړو الله تعالی دغه دین نمائنده مقرر کړو حضرت ابوبکر لاړ حضرت عمر ټیک کیر کو نو هر دور کې الله تعالی د خپل دین د کار لپاره کسان پیدا کړي
بل دین د کار په زمونږه مولانا بیلګر سره د کله کله په دا بیان کې وای دا مونږ ګیرو والا جوبو والا پټکو والا کوم د دین کار نه کوي الله تعالی کلین شی والا را پاتې دین د لپاره هغه کارو کی چې پټکی او جوبي والا نشي کوله ځکه الله تعالی خارچا نه کار واستې شي کنه شي واستې سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 الم تر ان اللہ خلق السماوات آیاتن گورے کہ تحقیق سر اللہ تعالی پیدا کرے اسمانونا ازمکا بالحق لإظہار الحق دا حق دا اظہار دا پارا چھ حق تخکارا کی لإظہار الحق دا حق دا اظہار دا پارا چھ حق بظاہر کی ان یشاکو غوالی اللہ تعالی یذہبکم اللہ تعالیٰ بفنا کی تاسو ویات بخلق جدید وراب ولیون مخلوق وما ذالک اند داکار غل اللہ اللہ تعالیٰ تا بعزیز بمشکل عزیز پمانا دا مشکل داکار اللہ تعالیٰ تا مشکل او گران نہ دے چٹول دنیا ختمہ کی ہونے دنیا آباد کی دا پارا گرانت واپس پل سبق انما توعدون لآت تاکہ سر آج تا سر وعدہ کریشی لآت الدا یقینا راتن کے دے وما انتم بموجزین او نئی تاسو بموجزین غاجزون کی اللہ تعالیٰ دا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم تو وائچ او زما قوما غمل کوئی علی مکانتکم پتریک اخبلا انی عامل تاکہ سر عمل کون کے پتریک اخبل فسوف تعال اعملوا على مكانتكم اني عامل دا ویریفیکیشن دا کافر دا عمل نه ده چې ته کوا ستاره پر استاد دین دے ما دا پر زما دین دے تر پر استاد دین دے زما دا پر it doesn't mean that he is going to verify the deen of others دا معنا چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویریفای کوي چې ستاره خبره هم ټیک ده د حق او باطل مارګه کې حق یو وی مقابل کې سوره شریعه ټول باطل وی حق یو وی حق is only one everything is باطل د حق مقابله کې چې کوم یو شی مولاري هغه باطل وي خو چې کوم خلق د حق خبره ته غوږ نه کیدي نو الته به حق والا ورته وي چې بابا تخپل کار کوا مایند یور اون بزنس مایند یو ځکه چې تو سرتمبای ته څه شي نو ورته وای تو سرتمبا باندې خبره نو هغه سره خاص وخت ځای کول دي قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون اس دا تفسیر منچرتن راوست د درست قرینینا کدا ویریفیکیشن د دوانو تصحیح چې داون ټیک دی او داون ټیک دی نو بیا فسوف تعلمون وارننګ ضرورت نو یا وارننګ ته ترټ ضرورت دا ترټ چې ورکی سره نو دا پدی ورکی چې هغه ته اطلاع ورکی دا کار دی غلط دی دا کار سره دا غلط دی you have to face the consequences the ultimate result you have to face it فسوف تعلمون فزر دیتا سو پوشے اوب پیجنی من آغسوک تکون له عاقبت الدار چوی داغد پارا انجام کار خیستا انہو لا یفلح الظالمون تاکہ سر شان دادے چی کامیابین مومی ظلم کون کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحابہ اجمعین ربنا ارحمنا بالقرآن عظیم اللہ وذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جعلنا وتواتر وطعنا على الوانا النهار والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اللہ اکبر.